بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ کړکېچ زیات شو. د شپې بریدونه او داخلي اختلافاتو ته نوې څاپه. بدخشان یو ځل بیا د جګړې او سیاسي اختلافاتو په مرکز کې بدل شوی دی. د وسلوالو تشتو ترڅنګ د طالبانو د نن اختلافات هم د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ تاور تریخوالی یو ځل بیا NRF زیات شوی دی. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بدخشان د راغوس ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د شپې لخوا د طالبانو پر یو پوځي قطعي برید کړی چې په پایله کې 2 طالبه سرتیره وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په خپل بیان کې ویلي چې وژل شوي او ټپیان شوي کسان د سیمې اوسیدونکو نه وو. د دوی په وینا د برید په مهال د طالبانو یو پوځي موټر هم له منځه وړل شوی دی، په داسې حال کې چې د دوی جنګیالیو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتلی. تر اوسه طالبان د مقاومت جبهې د دې ادعا په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له بلې خوا ځایي سرچینې وایي د طالبانو د پوځ مشر فصیح الدین فطرت د بدخشان د نسی ولسوالۍ سفر کړی و او هلته یې له جلا شوي طالبانو قومندان جمعه خان فتح سره لیدنه کړې ده. د سرچینو له مخې د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي، خو د لیدنې اجنډا او پایله نه ده رسنیز شوې. طالبان هم د دې سفر په اړه رسمي تایید یا رد نه ده کړې. ځایي سرچینې زیاتوي چې د فصیح الدین فطرت له سفر سره سم د طالبانو استخباراتي ادارې په سیمه کې ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. رپورټونه وایي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د مشرتابه او جمعه خان فاتح ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د سرچینو په وینا طالبان په نسی ولسوالۍ کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو څو د جمعه خان فاتح له وفاداره جنګیالیو څخه واخلي. ویل کېږي د شغنان په سیمه کې د خبرو په مهال جمعه خان فاتح د خپلو جنګیالیو د بېوزلۍ ورکړو وړاندیز رد کړی او سرچینو په وینا د اختلافاتو مهمې لملون د جمعه خان فاتح د ځواکونو د بېسولۍ کولو هڅې په بدخشان کې د هغه د نفوس کمولو، اداري ګمارنې او د سروزو دکانونو پر کنټرول شخړ دی. جمعه خان فاتح تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې یوازې په نسی ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 وسلوال کسان د تیرو قومندانۍ لاندې دي او دور دراز په 500 ولسوالیو کې هم زرګونه ملاتړ لري. د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ تازه نشتي او د طالبانو د نن رپورټونه شوي اختلافات ښیي چې بدخشان لا هم د افغانستان له حساسو سیمو څخه دی. که سیاسي جوړجاړی رامنځته نشي نو د سیمې امنیتي وضعیت ښایي له نویو ننګونو سره مخ شي.